د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو د یو بل خبر نه خبروم چې دغه سړی چې کوم دغه جنکو سره دغه پیغلو جنکو سره غلط کار کړو او په دکان کې د هغوی نه ویډیوګانې هم کړې وي. ویل کېږي چې دا هم په ډزو باندې وجل شوی دی او د جینۍ رونو په ډېر بېدرده مرګ باندې وجلی دی. خو د جینۍ رونو د مرګ سره سره خپلې خویندې هم وجلي دي. هغه دوه جنکۍ چې په ویډیوګانو کې راغلي وي په سوشل میډیا باندې د هغوی ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل دي، شیر کېږي، خلک یو بل ته لیږي رالیږي چې هغه ډېره غټه ویډیو ده خو مختلف کلیپونه په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. ممکن چې تاسو هم کتلی وي. هغه ویډیو او واقعه داسې شوې ده چې دغه جنکۍ کله د دکاندار ته ورغلي وي نو د دکاندار ترېنه د دغسې غلط کار غوښتنه کړې ده او په بدل کې ورته سامان ورکړی دی او د سامان سره سره هغوی سره ناروا کار هم کړی دی. نو دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې او په الکترونیک میډیا د راتلو نه پس د جینۍ رونه راپسېدلي دي. دغه ظالم بدبخته سړی هم وجلی دی ځکه چې د دوی د عزت سره لوبې کړې وي او په ډېر بېدرده مرګ باندې وجلی دی او خپلې خویندې هم خپل انجام ته رسولي دي. ډېر خلک په سوشل میډیا باندې دا وایي چې دا سړی ملامت دی او څوک وایي چې دا جنکۍ ملامت دي ځکه چې د لږ سامان دپاره د دې دکاندار خواته ورغلی وي او غلط کار یې ورسره کړی دی. خو په دې کار کې دا جنکۍ که لږې ملامتې دي خو دا سړی ډېر زیات ملامت دی ځکه چې جنکۍ پیغلې ښکاري او دا ظالم سړی چې د پوخ عمر سړی دی او په دکان کې دغه دوه جنکۍ رانیولي دي، غلط کار یې هم ورسره کړی دی، د هغوی جسم سره یې لوبې کړي دي او بیا یې غټ د شرم کار دا کړی دی چې دوی نه ویډیوګانې کړي دي او دغه ویډیوګانې بیا سوشل میډیا ته ورکړي دي. نو ضرور به داسې انسانان خپل انجام ته رسي او داسې انسانان به د خپل عمل سزا ضرور ویني.